ګرانو اورېدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ وئ. اورېدونکو، د پښتون قوم مشرانو او زرګونو پښتنو په کابل کې د همشموله حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. د هغه په ځواب کې د اشرف غني ځواب څه دی او دا خلک څه کول غواړي؟ د دې ټولو معلوماتو لپاره موږ دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. موږ به په دې کې تاسو ته ټول هغه معلومات درکوو. مخکې له دې چې موږ ستاسو لپاره دغه معلومات خپاره کړو، له تاسو به مو هیله دا وي چې د ښایسته او ښو معلوماتو لپاره تاسو زموږ دغه چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ ټول معلومات تاسو ته په وخت باندې ورسیږي. د پښتون قوم مشرانو او زرګونو پښتنو په کابل کې د همشموله حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. په سپیدار ماڼۍ کې د پښتون قوم د بېلابېلو ټبرونو مشرانو او غړو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د همشموله حکومت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د سولې او ترقۍ اسلامي ګوند رهبر او د پښتون قوم محور مشر عزیز الله دین محمد د زرګونو خلکو دې غونډې ته وویل یوه مشخصه ډله هڅه کوي چې د افغانستان خلک سره وویشي او له دې نه مې په استفادې په خپله سیاسي ګټه وکړي. خو په خبره یې موږ به دا عمل کې ثابتوو چې د افغانستان قومونه یووالی لري، ورونه دي، څوک یې نشي بېلولی او هم به د ثبات او همبلنې ټیم یو همشموله او پراخ حکومت رامنځته کړي. د هلمند ولایت پخواني والي او روحاني شخصیت شیرمحمد اخندزاده په دې غونډه کې ویل خلکو ته لرله چې کمیسیون به بېطرفه عمل وکړي او د خلکو رایو ته به ارزښت ورکړي، خو برعکس د کمیسیون کمشنرانو د خلکو سره خیانت وکړ چې هیڅکله به ونه بخښل شي. نوموړي ویل نړیوال باید په دې پوه شي چې ډاکټر غني پر دیموکراسۍ او جمهوریت کودتا کړې او د ټاکنو په پاکو او شفافو رایو د ثبات او همبلنې ټیم د بریا جشن نمانځي. په دې غونډه کې د پښتون قوم بل مشر محمود سلیمان خېل وویل د جمهوریت بقا د خلکو په پاکو رایو او ارادو پورې تړلې ده او د یو مشخص ټیم دې هڅه نه کوي چې جمهوریت د سولې لاندې راولي. ډاکټر صاحب عبدالله د ټاکنو ګټونکی دی او مقابل ټیم دې په خپلو درغلیو سره ملک بحران ته نه بیایي. د ولسي جرګې غړي الله ګل مجاهد وویل د افغانستان خلک هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خلکو کې په زور حکومت وکړي او نه به مجاهدین چاته دا اجازه ورکړي چې د تقلب پر مټ واک په زور په لاس واخلي او په پاک او قانوني رایو د ثبات او همبلنې ټیم ټاکنې ګټلې او ولسونه به یې په هر قیمت ملاتړ او دفاع کوي. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو پخواني استازي همایون ویل د ثبات او همبلنې ټیم د ټولو تبلیغاتو او دسیسو پر وړاندې ودرېده، بریالی دی او اوس وخت را رسېدلی دی چې ولسونه د ثبات او همبلنې ټیم د بریا جشن ونمانځي. په دې غونډه کې د احمدزي د قوم مشر ښاغلي زمري احمدزي، فرید مومند او مولوي شهزاده شاهد د ثبات او همبلنې ټیم مشر او غړو ته د 1998 کال په ولسمشري ټاکنو کې د بریا مبارکي وویله او په هېواد کې د ټولو قومونو په یووالي او یو قوت جوړېدو ټینګار وکړ. د افغان ملت ګوند رهبر او د ثبات او همبلنې ټیم اجرایه رئیس ډاکټر انوارالحق احدي د غونډې له ټولو ګډونوالو او په ټاکنو کې د ټیم ته د رایې ورکوونکو نه مننه وکړه او هم یې ژمنه وکړه چې په پوره توان سره به د همشموله حکومت په چوکاټ کې د افغانستان د خلکو خدمت وکړي. ښاغلي احدي وویل حکومت له خلکو جوړ دی او د خلکو په خوښه به کار کوي او همدارنګه به د همشموله حکومت په دوره کې د قومونو ترمنځ شته فاصله صفر ته راکمه او د ملي یووالي روحیه به قوي کړي. په وروستیو کې د ثبات او همبلنې ټیم د رهبر ډاکټر عبدالله د خلکو له پراخ ګډون او ملاتړ څخه مننه وکړه او زیاته کړه افغانستان د ټولو شریک کور دی، یووالی او د یو بل منل د هېواد د پرمختګ یوازینۍ لاره ده چې موږ یو پرمختللی افغانستان د جوړېدو لپاره متحد یو. ګرانو مینوالو، د نورو معلوماتو لپاره هیله کوو تاسو زموږ دغه چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ ټول معلومات تاسو ته په وخت باندې ورسیږي.